کوم تاسو ګورنمنت مونو ټیکنیکل کالج چې دی دا سپورټ کوي څوک او دا د کومې صوبایي دی یا مرکزي دی؟ ډیره مننه جی ستاسو د میډیا ټیم چې تاسو راغله او زموږ حوصله افزایي وکړه او کوم زموږ یو میسج دی د ګورنمنت چې کوم اداره ده او دا تاسو چې کوم دی یو ډیر زبردست کار وکړو چې تاسو دلته راغله او دا میسج چې کوم دی پبلک ته تاسو ډیلیورډ کوئ. ګورنمنت مونو ټیکنیکل کالج چې کوم دی دا جی د آیلو او د فیکټریز نه چې کوم انکم راځي د فاینانس ډیویژن په تھرو باندې WWF منګه سپورټ کوي. WWF یو اداره ورکر ویلفیر فند په اسلام آباد کې هغه څلور وانه صوبو ته چې کوم دی فنډینګ کوي د دې لپاره د چې کوم ESSI یا UBI کارت چې کوم امپلایز سره په فیکټریز کې کار کوي کویل ماین کې کار کوي نو د هغې لپاره چې کوم دی مفت تعلیم دی بکس دی یونیفارم دی کنوینس دی او د دې نه علاوه چې کوم دی هاسټل فیسیلیټیز چې کوم دی سونه کاسټ راځي هغې ریمبرسمنټ کېږي هغې ته سټوډنټس ته. نو دا اداره چې کوم ده دا د ورکر ویلفیر بورډ KPK لیبر ډپارټمنټ انډر کار کوي او خاص کر کې چې کوم دی دا اداره جوړه شوې د دې چې کوم دغه دی مین بیس دی نو هغه همدغه دی چې یاره دا د ورکر بچو ته چې کوم دی هغې ته تعلیم ورکړي او د ټیکنیکل تعلیم ورکړي. سر جی دا راته ووایي تاسو سره اوس په دې کالج کې څومره سټوډنټس اډمټ دي او بل تاسو د اډمیشن د داخلي طریقه کار څه دی سر؟ جی بالکل موږ سره چې کوم دی د 2011 کې موږ د اداره شروع کړې ده او د دې نه تقریبا زیاتر تقریبا 10,000 پورې سټوډنټس موږ دغه کړي دي جی فارغ کړي دي هغې په مختلف ځایونو کې کار کوي. موږ سره چې کوم دی سر په دې دغه کې مانو ټیکنیکل مطلب یو ټیکنالوژي موږ سره فی الحال ده او دا د ورکر د بچو لپاره د دې لپاره جوړه شوې ده چې یاره DIE الکټریکل چې کوم دی 3 year ډپلوما ده دا د میټرک چې په بیس باندې کېږي میټرک ساينس چې کوم سټوډنټس پاس کی د هغې دپاره چې کوم دی دا اډمیشن موږ ورکو او کرایټیریا دا ده چې یاره 40% تقریبا یا 33% مارکس چې کوم سټوډنټس اخیستي نو هغه موږ سره داخله کولی شي.